په 2 ولایتونو کې 15 کسان د نشهیي توکو د پلور په تړاو ونیول شول. طرف چهارقنبه روان بودن به چپاین امارت اسلامی سر خورده، ما را گرفتاری کردن. بعد گرفتاری که کردن اینی وسایل ها کده ما بود. اینی هم مکسر است که کده ازی گولی ها رو مکس میکنی با تابلت جور میکنی. اینی هم که قالب است که قدش قالب بندی میکنی. بعد اینی هم تاپاش است که با نام مارک میگن، ما بعد تاپاش میزنی. این دوتا دانه دیگه. اینی هم که تابلت هاش است. اینی هم که تابلت هاش که ما گرفتاری شده، امارت اسلامی گرفتاری کرده. اینی هم رنگایش است که رنگایش جور میکنی کدش. اینی هم زیکاپ است که زیکاپ هم که تابلت چیز میشه. دیگه دوستان خوشمند هستیم که چی کم باشه چی زیاد باشه، امیر که خود نگردانن که بعد پشیمانی زیاد داره. بعد از گرفتاری دیگه باز پشیمانی به درد نمیخوره. مقصد دوستا خواهشمند هستیم که دیگه به همچون چیزای روی نبرن. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت د ځانګړو قطعاتو ریاست د ځانګړې عملیاتي قطعې د کشف امریت له لوري د دقیقو کشفي معلوماتو او پر وخت اقداماتو په پایله کې د کابل او میدان وردګ ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې 15 تنه د نشهیي توکو د پلور او لیږد په تور ونیول شول. د معلوماتو له مخې د دغو نیول شویو کسانو له ډلې 2 تنه د کابل ښار د کمپنۍ سیمې په شاوخوا کې د 28,000 عدده زیکپ ټابلیټو د انتقال پر مهال ونیول شول. نوم یې شکلا دی. دغه ملګري ته منتظر یم چې نوم یې عبدالظاهر دی. 2 کارتونه ټیبلین یا زیکپ ورسره و. زه ورته د کمپنۍ په ساحه کې منتظر وم چې مونږ د امارت اسلامي لخوا ونیول شو د کمپنۍ په ساحه کې او دلته یې راوستلو او هر څه راته ښه منظم رسېدلي، نه کوم وال شوی نه کوم تهدید شوی دی او موږ په جرم باندې اعتراف وکړو او پښیمان یو. ځوانانو ته هم دا درخواست ده چې دغې کار دغه نشهیي توکو نه ځان لرې وساتي. همدارنګه په کابل ولایت کې یو بل تن د 150 عدده ټابلیټ کا او د دغو ټابلیټونو د جوړولو اړوند وسایلو او تجهیزاتو سره د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. په میدان وردګ ولایت کې یو بل کس د نږدې 2.5 کیلوګرامه تریاکو سره ونیول شو او 15 تن په کابل ښار کې د 3 عدده ټابلیټ کا او شاوخوا 15 گرامه شیشه په لرلو ونیول شو. نام عبدالرحمن است. من از طرف چهارآسیا طرف کابل می آمدم با نیروهای امارت اسلامی به چکپاین سر خوردم. اینی چیزها را از پیش ما گرفتن. بعد از این کار خود من پشیمان هستم. برای تمام توصیه میکنم که بعد از این دیگه این کار نکنن، از تمام موادهای نشهیی دست بکشن و این کار خوب نیست. برای تمام جوانان همین توصیه است که از این چیزای نشاور جدن خود نگاه کنن. از امارت اسلامی من خوش هستم که با ما تا وقتی که آمدیم برخورد خوب کرده، برای ما جای نان و تمام آن چیز برای ما داده. هیچ کدام مشکلات برای ما جور نکرد. په دې عملیاتو کې د نشهیي توکو د جوړولو او ویش اړوند وسایل هم ترلاسه شوي چې دا د مجاهدینو د دقیقو همغږۍ، مؤثرې کشفي همکارۍ او پر وخت اقدام څرګندونه کوي. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معاینات د ځانګړي عملیاتي قطعاتو ریاست د ځانګړي عملیاتي قطعې د کشف منصوبینو یو لړ عملیات د کابل په 5مه حوزه کې ترسره کړل. په یادو عملیاتو کې 28,000 زیکپ ګولۍ، 2.5 کیلو تریاک او 150 ټابلیټ کا ګولۍ او د ټابلیټ کا کارخونې اجناس او 15 تنه مظنونین ونیول شول. هغه به د څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. موږ ټولو هیوادوالو ته دا پیغام دی که څوک په دغه ناوړه عمل یا په دغه خرڅلاو باندې اخته وي، د اسلامي امارت مجاهدین ورته بیداره دي. نو هر څوک چې دغسې ناوړه عمل ترسره کوي هغه به ګرفتاریږي، د قانون منګولو ته به سپارل کیږي.
دغه عملیات د نشه یي توکو د قاچاق او پلور پر وړاندې د دوامدارې مبارزې یو بل مهم ګام بلل کیږي چې موخه یې د ټولنې له منځه د دې خطرناکې پدیدې مخنیوی او د قانون حاکمیت پیاوړتیا ده.